د پاکستان دوه مخي هند سره دوستی خو افغانانو سره دښمني دا چې لر او بر افغانانو سره پاکستان څنګه او کوم ظلم روان کړی دی ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ دا چې افراسیاب خټک د پاکستان کوم پلان رسوا کړی اخره کې در سره شریکو خو لومړی راځو د پاکستان دوه مخي ته پاکستان چې تل د هند سره د دښمنۍ شعار ورکوي او وایي چې هند یې ازلي دښمن دی د دوی په وینا ځکه چې د دوی خاوره یې اشغال کړي خو هماغه هندوستان سره د دښمنۍ سره ان کله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه هم وشي د سند او پنجاب ایالتونو دروازې د هند سره نه تړي او راکړه ورکړه یې جاري وي ځکه هلته که دروازې وتړي تاوان د پنجابیانو کیږي او پاکستانی ریاست خو هیڅکله نه غواړي چې پنجابیان دې تاواني شي خو بل خوا بیا افغانستان او پښتونخوا کې افغانانو سره داسې رزیلانه سیاست کوي کله چې د سبزیجاتو او میوهجاتو موسم راشي نو پاکستان په یوه او بله پلمه د تورخم او سپین بولدک لارې تړي چې د دواړو خواو تجارانو مالونه څښا کیږي د پښتونخوا تجارانو سره ځکه داسې کوي چې غواړي د څښا کېدو له ویرې پنجاب ته ولیږي او په ارزان قیمت دې خرڅ کړي ځکه تاوان خو یې پنجاب ته نه رسیږي او افغانانو سره ځکه داسې کوي چې پاکستان خو تل افغانستان سره دوه مخي چلند کړی او هیڅکله د افغانانو پرمختګ نه غواړي د پښتونخوا مخکښ پښتون سیاستوال افراسیاب خټک پاکستان ته په اشارې وایي دغه هیواد د سپین بولدک او تورخم دروازې ځکه تړي چې د افغانانو میوې او سبزي خوسا او له منځه ولاړې شي هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د پاکستان حکومت د افغان دښمنۍ بیلګه ده د نوموړي په خبره پاکستان ترهګر کافي ونه ګڼل اوس یې اقتصادي قتل هم روان کړی دی خټک زیاته کړې ده په دې برخه کې باید د پښتنو مشرانو غږ پورته شي قدرمنو کتونکو تاسو د پاکستانی ریاست دی دوه مخي توپ په اړه څه نظر لرئ نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ